شریعت نظام د سترې محکمې محترم رئیس او قاضي القضات کندوز، بدخشان، بلخ، جوزجان او بغلان ولایتونو ته سفر وکړ. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 694 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 407 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 401 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 192 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 488 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 209 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 1215 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 409 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت د مرافعه محکمې د رئیس په هڅو د قتل یوه موضوع د سولې له لارې حل او فصل شوه. محترم مولوي محمد عثمان عامر د پنجشیر ولایت د مرافعه محکمې د نوي رئیس په توګه معرفي شو. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 1090 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 498 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بادغیس ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 901 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 238 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 822 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 517 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بدخشان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 916 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 514 وثیقې هم اجرا کړي دي. په محاکمو کې د وړ او مسلکي کسانو د جذب په موخه له شاوخوا 1920 علما کرامو څخه ازموینه واخیستل شوه. د کابل ولایت ښاري ابتدایه محکمې اړوند 4 زونونو په 2 اونیو کې 1309 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د تخار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 919 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 310 وثیقې هم اجرا کړي دي.